سامي هو سام تشيت قال بروجا روشن مخابرتي بيسيدو جرون كريكت ولا نو كان انا خنوم نتشيت سبولا ز اوس هم د ځان په څیر یم خو ستا هېر یم ستا له بادونه در تېر یم خو ستا هېر یم. او رښتیا ته ستا په دې سټور کې تاریخ تېره شیان کوم ځای کې ایښي دي؟ تاریخ تېره شیان خو چې رښتیا درته موږ ګودام ته کړي او ګودام ته وړو ښاروالۍ والا نه پرېږدي هغه شي. ګیبي کې داسې وړوکی کس چې که نه بیا هغې 4 متره ګیبي راځي لکه زما په شان باندې او چې بیا ستا غوندې غټې بیا هغه 4 نیمو ته غټوي 4 نیمو ته. نه مه کټ کوه ښه دا زموږ وطني دي. دا یې تیل دي او د دې قیمت څو دی؟ نه باوري دا به زموږ د وطني باوري دي که نه خالص د وطن دي. هغه ګوټ چې موږ نه لوبه وکړه مکسله دې سم واخله. کوم لوبغاړی در باندې ډېر ګران دی؟ سه جلال زنو جلال مثال ده جلال چې واده تا ته ډېرو بازمانو ما اخیستلو تا ته ډېرو بازمانو ما اخیستلو تا ته ورته بیخي ډېر یم خو ستا هېر یم ستا له بادونه در تېر یم خو ستا هېر یم. ګریسونه دي او نورې نرمې نرمې ټوټې دي اف ټایم والا او وړي دپاره دغه بیا خسته ټوټې هغه نیمه کاټن چې ورته وي هغه کوم مکس کاټن هغه دلته ایښی را سره دم او مکس کاټن هم دا دی. اوس 2 شو متره شو اوس 3 متره شو. او چې یو څوک ګیبي پرتو کوي هغه ته بیا څنګه کېږي؟ بیا هم ستړي مو شئ درنو ملګرو، خالص فامیلو دي او په فامیلو کې بیا داسې یو ستر سټور چې زه ورته په لومړي ځل راغلی یم او ډېر خوند یې په دې راکړو چې په ښارونو کې موږ غټ غټ سټورونه لرو خو په کلیوالي ساحو کې بیا ډېر کم داسې سټورونه وي چې هلته سړی لاړ شي نو په ارزانه بیه باندې بیا یو څه ترلاسه کولی شي. دا سټور به تاسې ګورئ ډېر پراخه سټور دی ماشاءالله، الله دې همدغسې لري. رنګارنګ خوراکي او غیر خوراکي توکي پکې پیدا کېږي. سمیع الله ته راځه که نه د خیره سره زه اوس درته شیان ښیم. دا پېژنې سمیع الله؟ دا څه شی دي؟ ښه ما دې کالوګانې میده کړي دي، دا خو چاکلیټ دي ښه نه. دا پېژنې؟ دا زموږ د وطن میوه ده. ښه دلته مسؤل څوک نشته دی؟ راځئ نه دلته یو کس راځه که نه. دا ټول تا پلاستیکونو کې اچولي، اوس خوراک د کوم ځای نه وکړو؟ چې کوم یو خوراک شی نه دی هغه ته پلاستیکونه نه دي اچولي. دا وګوره لوبیا او شیان ورته دا څنګه کار دی کړی دی؟ السلام علیکم. ټول ستا په خدمت کې دي خو ټولې پلاستیکونو کې بند کړي چې ویې نه خوري. که نه اوس خو نه نه هغه دی خلاصه پراته دی نه خورو. ښه څنګه یې؟ الحمدلله. نوم مبارک دی؟ نوم مې ریاض الله. ریاض الله. او ستاسې؟ زما نوم ایمل ترکي. ایمل ترکي. ښه څنګه یاستې ترکي صاحب؟ ژوند چارې مو څنګه روانې؟ الله ناراضي والله ناراضه نه شي. الله دې ونازوه. د دې ځای به تاسې مسؤل یاست او؟ نه مسؤل دا دی. ښه دی دی؟ دا مې تره زوی دی. ښه تره زوی دی. ښه څنګه یاستئ؟ الحمدلله. او کار روزګار څنګه دی؟ بیخي الحمدلله شکر راضي و د الله نه. دا شکر دی چې ښه دی. څنګه فکر درته پیدا شو چې دغسې یو ستر سټور جوړ کړئ او تر څو هېوادوالو په خدمت کې کار وکړو؟ والله دا هم د پلار د خوا نه یو هغه موږ ته چې اوس یو کاروبار یې موږ ته برابر کړي. موږ خپله ذهن کې دا شی نه و خو الله دې هغه ژوندی لري هغه د خوا نه موږ ته داسې یو هغه راکړل شو چې سرمایه ټول هر څه موږ ته وکړل. ښه اوس کله کله راځي خپله؟ ولې نه خپله راځي سهار ټیم کې راځي هم دلته وي. دلته وي او یو چکر راځي خامخا. او دلته یوازې یې که نه نور ځوانان ولې نه موږ سره بل قسم دی دلته خپل ملګری هم دی تره مې دی راسره دی پکې او الحمدلله بس انشاءالله به او سودا یې څنګه دي؟ ماشاءالله ښې دي بیخي برابرې دي او ترکي صاحب ته چې کله سودا ورکې ګټه دې نه کې که نه یې کې؟ والله دا خو خپل سړی دی تره دی بیخي دا نه خو ګټه نه شي کولی ځکه چې دی نه راکوي. ښه ګټه نه راکوي. زه دې نه په زور وړم ما ته دې چل راوښود اوس ما هم ورور دی نو اوس هم دې نه اوس مفته کې نه خو هغه ګټه به دې نه وړم. کوم قیمت شي هغه قیمت به ورکوو خلاص. صحیح دی؟
په دغه سټور کې تر ټولو زیات خرڅېدونکي توکي کوم یو دي؟ دلته خو زیاتره دي چې عموما خاص دي په خالص فامیلیو کې وړه دي غوړي دي او داسې بوره ده دغه سامان ډېر خرڅېږي ده. او رښتیا ته ستا په دې سټور کې تاریخ تېره شیان کوم ځای کې ایښي دي؟ تاریخ تېر شیان خو چې رښتیا درته موږ ګودام ته کړي او ګودام ته وړو ښاروالۍ والا نه پرېږدي هغه شي نو ګودام کې کړي وخت نه شي نه یغ لرې کوو وخت سره بس دې ځای نه ختموو. کرکټ سامان داسې شته؟ کرکټ سامان په الحال خو نه لرو. ولې دروغ هغه څه شي دي؟ هغه بال دی خو نو هغه د څه شي سامان دی؟ دا ماشومانو د خاطر دې خاطر راوړي کرکټ یوازې خو دا سامان که درته موږ ماشومان ښکار خو صحیح دی دغه بال ټینس دی که نه دی؟ بالکل ټینس دی. دا وګوره ښه ښایسته بال شو دا شي نه دا یو موږ سره نشته. خو تا به ویلې چې نور سامان نشته خو بیټ یې نشته دی خو بال شته دی ربل ټیپ شته دی شته دی که نه؟ یو بیټ پاتې شو نو بل څه دی؟ والا ډېر شي نه دي نه لکه څه شی؟ لفظونه دي اوس نه هغه خو هارډ بال دپاره نه هغه شي نه خو ټول باید موږ سره موجود راوړو انشاءالله هغې ته اراده ده ټول شي راوړو. ښه نو دا راته ووایه چې دغه وطني هغه کې دغه وچه میوه کې کوم یو میوه ښه خرڅېږي؟ ټول خرڅېږي ماشاءالله بادام خو خرڅېږي موږ سره داسې د نور شي نه دي داسې. دا بادام وطني دي که نه؟ ولې نه وطني بادام شته امریکایي هم شته دا اوس وطني دي دا وطني دي وطني بادام شته. او امریکایي بادام کوم یو ته وایي؟ دا به رښتیا د امریکا نه راځي که نه؟ ترکیه صاحب همدلته جوړېږي همدلته جوړېږي نه همدلته کرل کېږي. ښه امریکایي دغه چې د وطني دي وطني دي او خوندورې کوم یو دي؟ خوندور خو دي دا وطني ښه خوندور وطني خوندور دي که نه؟ ښه او پیسته؟ پیسته خو چې دا موږ سره پیسته شته ده نمکي پیسته ورته یو ساده پیسته ده دغه چې د نمکي پیسته ده ښه او په ګټوي کې همداسې راځي بند او دا کیلو په څو ده؟ دا کیلو موږ دلته خرڅوو 200 روپۍ 200 افغاني یو کیلو. او بادام؟ بادام دغه چې د امریکایي 350 روپۍ دا 450 روپۍ 450 وطني 450 ماشاءالله بیا خو ارزښت لري نو ولې نه د امریکایي نه زموږ هغه ښه دی ښه دي ښه او دا ریوړی ورته وایي که څه ورته دا په وطن کې جوړېږي که نه بل ځای نه راځي؟ دا پاکستاني دي پاکستاني دي دا خو فکر کوم اوس یو کارخانه دلته موږ خپل هم لرو. یا نه فلحال خو دلته موږ نه دي رسېدلي. نه دغه نندارتون کې ما ولیدله یو کارخانه وه هغه راوړي وو بیا هغه کې ما ولیدل بیا ډېر خوندور وو ما ترې نه کور ته مې وړل او فکر کوم په 1.5 افغانۍ کیلو راکړې دلته څو دی اوس؟ دا سل ده نه هغه 1.5 خو ډېر خوندور وطني بیل خوند لري او خوندور نو کوشش وکړه چې وطني هغه راوړي توکي راوړي صحیح دی ډېره مننه کور دې ودان خوشحاله اوسې ښه مخکې ورځي راته دونه ځل دې نه پرېږدو او دغه هغه چې دي دې ته لاوري چنچول وایي او دلته پخېږي که نه خپله ولې دلته جوړېږي خو نوم یې لاوري دی لاوري دی جوړېږي همدلته خیر صحیح دی او دا د کوم ځای نه راوړی اوس؟ دا جلال آباد ښار نه راوړم د پروشي او کیلو په څو؟ دا کیلو موږ ته راغلي 50 روپۍ باندې او تاسې په څو خرڅوئ؟ موږ 80 15 داسې خرڅوو ښه بیا خو صحیح دی نو ښه 10 افغانۍ خو دومره څه نه دي 10 افغانۍ موږ ته پاتې کېږي بس الحمدلله شکر دا موږ ته چې راکوي ترکیه صاحب هلته په 110 110 راکوي هغه ولې څه شی وي؟ هلته خو بازار ګرم وي بازار نشته او بل د ښار خبره ده نور هم شته دا چنچول موږ سره او بل کیفیت خبره ده کیفیت خبره ده وای دا نه خدي دم باز کیفیت جګي بازي ټیټي کارونه دا لاوري چنچول دی بنو ته ولاړ ستاد مال غیبت کوي غیبت نه کوي غیبت کوي دا رقم رقم خشته دی ولې نشته نم خشته دی هغه په سکونه کې چې راځي ابن دا خو دی هغه ته دی لکه چې دا 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 زموږ یو ملګري کارخانه هم جوړه کړې قریشي دا قریشي ده وا دا ده که نه و قریشي صاحب بیا ونه وایه ګوره چې دلته نه پیدا کېږي ستا د کارخانې اموال دا څنګه ده د دې ذایقه څنګه ده؟ ډېر ښایسته ذایقه یار رښتیا ته په دې مې کله پیسې نه دي ورکړي چې کله هم ورشو دومره راته راکړي چې بس تا هفته کار کړي ښه ذایقه ښه ده ډېر ښایسته ذایقه لري او تازه په تازه راوړي که نه دا وخت تېر دي نه ډېر لږ لږ د موږ ډېر نه راوړو ځکه چې راوځي هماغومره راوړو هماغومره راوړئ ښه چنچول دی ښه ډېره مننه کور ودان خوشحاله اوسې لږ خواته ورځو تر راځه دغه سټور هم په ملګرو باندې وګورو زه پوهېږم چې زموږ هغه مسافرونه چې په خارج کې دي او د وطن له حاله دا ډېر وخت کېږي ناخبره دي او دلته راغلي نه دي هغوی دغسې سټورونو باندې ډېر زیات خوشحالېږي چې راشي وګوري چې وطن کې چې راشي زیات خوشحالېږي دلته چې راشي هغه بعضې پکتیاوال خلک دي دلته راځي سعودیان چې راشي هغوی دا سټورونه هغلته دي نو الحمدلله موږ خپله خواري کړې ده پکې او لګیا یاستو پکې ته راځه سمیع الله خانه ته راځه د خیره ماشاءالله دا یې بله برخه ده دلته څه دي ترکیه صاحب د خوراک څه شی دي کوم هلته دي دا د خوراک شیان د ټول د پلاستیکونه اچولي داسې کلکې تړلې دي ولاکه ترېنه خوړل کېږي ایوریډی ایوریډی شیدو به زموږ وي که نه د بل ځای وي ایوری مورنینګ دی دا او
فیصل افغان لیمیټډ او بالکل ولا چې دا خو افغانستان دی کنه میډ ان افغانستان دا دی تراله کیمرا راوړو دی خو ته دا وګورئ درنو ملګرو میډ ان افغانستان څومره به خوشاله شوي یاست ډېر کله ډېر خوشاله شوي یاست ښه خبره ده دا شو دي اسد وصال والا دي او اسد وصال والا او دام کې شو دي دا ښې شو دي دا ما استعمال کړي دي دې کې هغه هم راځي دا څه نوم دی خالص هغه فارمول کاری دوی دي عملی دا غم شته ده او نه هغه فارمول کاری ده نه خالص نو هغه فکر کوم چې بلو الملک په نوم باندې کوم هم د خپل ملک دي کنه الملک دی او امداد کنه ملایم لري دي کې غټي مرাজি وړي خدا خرڅوي ولې عمل کې خیراتی ورکوي ها او دا څنګه دي دا غوړي په سودي غټه بوشکا غټه لیټر چې د مون سره ده نه لیټر نه 14 لیټر 14 لیټر چې د 1500 تیار به 1500 یا ول لیټر څه شو لس لیټر دلته دي دا په سودي دا دلته خرڅو په 910 او باور کدا ما په خيوه کې هغه سیده په 1000 افغانۍ باندې 100 روپے فرق یو په 90 افغانۍ فرق نه 910 افغانۍ مون سره هم ریټ دی دلته هم ریټ پرچون هم د یو ریټ دی نه کیمرې په مخ کې خبره کې کنه رښتیا هم دسي دی دلته شی به موږ سره ودرېږي معلومات کیږي ها بیا خو راخه دی د سٹور ګټه دا درنو ملګرو ښه تاسو وګورئ ما دا کور د پراغستی په 1000 افغانۍ او دلته ورکوي په 910 افغانۍ 90 افغانۍ فرق پکې کوي همداسې په هر سامان کې همداسې وي نو را سره پاتې شي مخکې ورځو هغه زیتون د کوم ځای نه راوړي زیتون دا چې خارجي خارجي دي او د ترکیه او زمونږ د ننګرهار زیتون هغه چیرته دی تیل دي لدی و دا څه دي کاسمیټک سامانونه دي دا څه شامپو دا خرڅه خچ کله د خیرات خبر وکړ به ما ته وای دا نه باندې به وسم راځه کوم دي اته چې راته ویلې خدا زمونږ وطني دي دا تیل دي او د دې قیمت څو دی نه باوري دا په زمونږ د وطني باوري دي کنه خالص د وطن دي ها دا چې دي داخله غدي خارجي دي ها 250 ملي متر لیټر لمر د وړانګو څخه لري تر 30 سانتي ګریډ پوري یخ وساتي دا څه معنی یعنی دا چې د 10 سانتي څخه پورې چې یخ وساتي ګرم نه غته مګ دی ها دا خپل کیفیت د لاس ور ها او ډیر خالص او قیمت یې څه دی قیمت 2.5 افغانۍ 2.5 افغانۍ ماشاءالله او بوتل سره ورکوي کنه پلاستیک ورته اچوي پلاستیک ورته اچوي نه بوتل سره ورکوي بوتل سره پلاستیک کې اچوي نه زما صرف تیل پکار دی په سورا کې ها تیل بدل د خیر د بل شي کې واچوي پلاستیک په سورا کې سره کوم چې ستاف اخی نه نو دا څه دکاندار دا دی په پښتنه مانه کوي نه بیا راته کنه ډیره مننه کور دی ودان خوشاله اوسه الله دې سلامت لره نو لکه شوخي مو سره وکړه ډیر زیات خوشاله شوم چې په هیواد کې او بیا په لوري پرته سیمه کې داسې یو ښایسته سټور دی چې هم د هیوادوالو په ګټه دی هم پکې اوسو ځوانان مصروفه دي دا زموږ او ستاسې لپاره ډیر د ویاړ ځای دی او یو تفاوت چې ما ولیدو هغه دا و چې په یوه بوشکه کې 90 افغانۍ فرق دی دا نو غټ فرق دی که یو څوک سودا یې وکړي نو زه باوري یم چې 300 افغانۍ ورته فایده پاتې کېږي د غټ سټور همدغه یوه ګټه درنو ملګرو را سره پاتې شئ مخکې ورځو بیا هم ستړي مو شئ درنو ملګرو له فامیلو راتېر شولو د دولزیو فامیلو ته رارسېدلي چېرته چې دا د چپریهار ساحه ده د چپریهار اول سرحد دی کوم چې د بیسودو ولسوالۍ سره لګېږي دلته یو دکان دی ما ته زغ زیات خوند راکړو چې په اطرافي سیمه کې دومره لوی دکان او دومره ستر دکان او رنګارنګ دغه ټوټې پکې پراته دي او ځوانان راځي دلته کالي کوي او له دغه دکانه ډېرو دکانونو ته بیا مال واردېږي او هلته بیا خرڅېږي نو له همدغه ځوان سره غږېږو سلام بخیر راغلی علیکم السلام ورحمت الله مخلص صاحب بخیر راغلی ډېره زیاته مننه نوم مبارک دی نوم مې محمد دی او څنګه دی کار روزګار څنګه الحمدلله شکر دی ماشاءالله کار ښه دی روان دی ژوند چارې څنګه روانې دي والله الحمدلله الله راضي اوس نن دې کومه سودا کړې ده او شکر دی شټګه کړې ده
شمارل هم نه دي نو ښه. او الحمدلله کار روان دی. ماښام ما ته دواړه په شریکه کینو شمارو که پیسې ډېرې وي نو یو څه به ترې نه زه ویسم ولې نه ټول ستا دي هېڅ مشکل نشته انشاءالله ښه؟ اوس خبره دا نشته. ورونه دې دومره وال درکړي چې ټولې ما ته را نه مشکل منی انشاءالله ورونه ښه. بس چې ویلي دي انشاءالله بیا ښه او زه صحیح ده نو خدای دې ښه لره او کومه ټوټه ښه ده چې سړی اوس وکړي که نه ځکه اختر هم را روان ښه دی ټوټې خو اوس دغه ټیبوګانې راغلي دي اها. هندي ټیبوګانې دغه ښه ټوټې دي خرابېږي نه او خلک یې زیات خوښوي اوس که نه ښه خو بیا پاکستاني بیا اوس وخت کې مخې ته اوړی راغی ښه ټوټې پاکستاني ښه ټوټې دي ښه. ګریسونه دي او نورې نرمې نرمې ټوټې دي افټایم والا او اوړي دپاره دغه بیا خسته ټوټې هغه نیمه کاټن چې ورته وي هغه کوم مکس کاټن هغه دلته ایښی را سره دا Mix cotton، او دا مکس دی؟ کاټن هم دا دی د دې جوړه په څو ده دا جوړه خو دلته موږ خرڅوو 400 روپۍ باندې 400 او ښه افغانۍ ټوټه ده خسته ټوټه ښه ټوټه او دې کې کمزوري ټوټه دې کې به کمزور هم راځي 350 300 روپۍ باندې ټوټې پکې راځي 300 دغه به دکانداران ګرانې ورکوي خیاطان که نه خو زموږ دلته عمده فروشي ده موږ بیا ریټ ښه دی خاوند فروشي ده عمده فروشي ده دلته که نه؟ او دغه رنگونه پکې دي ټول رنګونه شته پکې لس 15 رنګ لري پکې ښه ښه ما ته راکړه خلاص کړم دا په 400 دا په 400 روپۍ باندې موږ دلته ورکوو کني خیاطان یې په 600 بیا 550 روپۍ باندې ورکوي ښه او دلته موږ سره ماشاءالله ښه کلکه ټوټه ده او ډېر خسته ټوټه ده مکس کاټن دی وړي دپاره تار دی یخه ده ښه او رنګ خو نه غورځي نه دا رنګ نه غورځي او رنګ چې غورځي هغه کومې ټوټې دي دا به دغه تیز رنګونه زیاتره عموما رنګ اچي که نه که نه او د وخت په تېرېدو سره تېرېدو سره او دا ما چې هغوسې دا کومه یو ده دا ټیبو ده ټیبو هندي ده ټیبو ده دا هم خسته ټوټه ده ماشاءالله نه ښه ټوټه ده که نه ده ښه ټوټه ده اوریجنل شی ده هغه ټیبو کې چې اول او دویم او دریم راځي دا په کوم پوزیشن کې ده دا د ما زما په غاړه چې ده دا خو اوله ټوټه ده چې کوم دا اوله ده؟ اوله ده ها ها ځکه زه اوله ټوټه اخلم نو. ها او که اوس زه ستا دوکان نه یو جوړه واخلم کومه جوړه به ښه وي چې سړی یې چې واخلي ځان دپاره یې واخلي ها. ځان دپاره به دغې ساده رنګونو کې اخلي دغه خسته ټوټه ده بیا که نه دغه رنګونه دغه کې ټوټو کې و ها خسته ټوټه پاکستاني مخې ته وړی راغی چې به بدن دې خوشحاله پکې داسې ټوټه نه زما خو ټیبو خوښه ده که نه ټیبو تا یې صفت ټیبو به کړی درکړم درته ټیبو هم شته دی خو کاټن کې کاټن به درکړم درته بیا یا کاټن خو هغه مې څنګه نه خوښېږي ښه کاټن چې د موټر کې کښېني دا قد شي داسې او قد کېږي خو دا لمنه ته پازه پوره جګه شوي او ستا ورته پام نه وي شاته نه کیمرې درته لګولي بس ما ته خوند نه بیا راکوي پاکستاني ټیبوګانو کې دغه خسته ټوټه ده پاکستاني نه جاپان ټیبو جاپاني ټیبو کې ها. جاپاني ټیبوګان راځه. شته دی ولې نه اوس دغه ټیبو د ګوره دام اصل کې خو ټول چین جوړی ښه خو ها. نوم پې د جاپان کې دي که نه ها. نو خو ټول رختونه چې د چین د وین نه تولیدېږي نو خو دا خو ټول هغه دی که نه پلاستیک غوندې دی د هندي ټوټو کې او چیني ټوټو کې عموما لږ پلاستیک استعمالېږي ما ته دا او دا یو شی دی نه هغه به ساده میجي والا ده که نه څنګه ساده دی دا هغه شی میجي نه لري هغه هم ښه ټوټه ده ښه او هغه هم ټیبو ده په دې کې بیا دغه ده دا هم ښه ټوټه ده بیا ښه دا هم ښه ده دا هم ټیبو ده دا هم خرابېږي نه پسته هم ده دا بیا هغې اوس یو جوړه کومه یو زه وکړم ته ما ته یو ځان جوړه لپاره او سپینه جوړه وکړم دا وکړم کومه سي ښه ده نو ټوټه به اختر کې بیا راځم بیا به درته وښیم چې وګوره هغه تا چې راته کومه جوړه راکړې ده ټوټه کې دغه ټوټه کې یو رنګ ته انتخاب کړه ځکه دا رنګ دار چا خپله خوښه ده که نه که نه نه رنګ هم ته انتخاب کړه زه دا رنګ راځم چې خپل انتخاب کې دا به ښه ځکه چا یو رقم رنګ خوښېږي چا بل ښه. رنګ خوښېږي چا ساده خوښېږي چا تیز کومه دي نور رنګونه کومه دې دي کې دغه رنګونه دي دا لس رنګه دي پکې دا ټول رنګونه دي ښه دغه رنګونه دا خو ټول تور تور ښکاري که نه یاره ټول ټوټه کې رنګه ده که نه دا څنګه دی دا خو هم ښه رنګ دی ښایسته رنګ تر وباسه دا دلته راوړه ته دا ښه رنګ دی دا ډېر زبردسته رنګ دی دا ډېر ښه رنګ دی دا صحیح دی دا خو ډېر ښکلی رنګ دی بس همدغه صحیح دی نو دا جوړه به اوس ما ته په څو راکړي تا نه یې هم نه اخلي نه 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 ما دپاره به په څو وي نه تا نه خو پیسې نه اخلي نه نه پیسې خو به اخلي اخلي او که نه اخلي هسې ما دپاره به دا په څو راکړي تا دپاره 400 400 خرڅوو خو موږ په 600 شپږ نیم سوه تا ته 400 400 تا دپاره چې ګټه پکې نه وي زموږ ښه یعنې هغه کرایه هم د ژبه تاوان زموږ پکې و ښه ډېره مننه کور دې ودان بس یو جوړه به دې نه وکړم نو ای ورور دا صحیح رنګ دی راشه نه ته وګوره که نه دا رنګ صحیح دی دا رنګ صحیح دی ستا په خوښه کوم او ستړی مو شي په خیر راغلی زه دا یو جوړه ستا په خوښه کوم یو رنګ ځان وکړم لپاره کې خو دا رنګ ډېر زبردست رنګ دی سنګینه رنګ دی که نه بلکل همدغه به وکړو بس همدغه نه یو جوړه راته کټ کړه ها او بورار ته ته تم راشه دا کوم راشه نه دلته راشه سبق دی ویلې څومره سپاره کې ستړی مو شي نوم مبارک دي چې دی اول نوم یې معاذ دی معاذ څومره سپاره کې ما وایي سپارې ویلې دي ویش سپاره حفظ دې کړی که نه ناظره وې حفظ ماشاءالله حفظ یې کړی حفظ وې استفاده پکې کړم ماشاءالله ډېر کم عمرۍ کې
ډېر کم عمره کې دا خو وړتوب نه موږ هم دې قرآن ته ماشاءالله ماشاءالله الله دې ونازوه. ښه بیا خو ما نه دې خبرې هم ګډې وډې کړلې یعنې ډېر له عمره کم دی 7 سپارې ډېر زور غواړي یادول که نه. کومه سپاره درته پاتې ده؟ یو درېیمه او دویمه ووله. ښه اما اتصالونه دې شروع کړي داسې راغلی. ښه 3 سپارې ته پاتې دي او چې کله 3 سپارې دې مو وویلې او حافظ قرآن شولې ما ته به بیا یو جوړه کالي کې که نه کې؟ ولې نه انشاءالله کې راته او کوم نعتیه کلام درته یاد دی؟ تو ووایه زه یادانه ویلی شي یا نه شي ویلی؟ ویلی شي زه ووایم ما سره خو ډېر دي نو اوس کم یې ووایم. یادانه چې ستا خوښي هماغه راته ووایه. یادانه ووایه چېرې یو دې ویلې ته هم راځه خوا کې ودرېږه. دا دې وراره دی؟ دا مې وراره ده. ماشاءالله والله چې آفرین. زه اوس هم د ځان په څېر یم خو ستا هېر یم ستا له بادونه در تېر یم خو ستا هېر یم ستا له بادونه در تېر یم خو ستا هېر یم زه اوس هم د ځان په څېر یم خو ستا هېر یم ستا له بادونه در تېر یم خو ستا هېر یم ستا له بادونه در تېر یم خو ستا هېر یم تا ته ډېرو بازمانو ما اخیستلو تا ته ډېرو بازمانو ما اخیستلو تا ته ورته بیخي ډېر یم خو ستا هېر یم ستا له بادونه در تېر یم خو ستا هېر یم ستا له بادونه در تېر یم خو ستا هېر یم وخت به راشي درته یاد به شم چې څوک یم وخت به راشي درته یاد به شم چې څوک یم منم سختو کې اوس ګیر یم خو ستا هېر یم ستا له بادونه در تېر یم خو ستا هېر یم ستا له بادونه در تېر یم خو ستا هېر یم زه اوس هم د ځان په څېر یم خو ستا هېر یم ستا له بادونه در تېر یم خو ستا هېر یم ستا له بادونه در تېر یم خو ستا هېر یم نور مې ما ازمایا وخت درته سوال کړم نور مې ما ازمایا وخت درته سوال کړم پوی د ژوند په زور او زیر یم خو ستا هېر یم ستا له بادونه در تېر یم خو ستا هېر یم ستا له بادونه در تېر یم خو ستا هېر یم زه اوس هم د ځان په څېر یم خو ستا هېر یم ستا له بادونه در تېر یم خو ستا هېر یم ستا له بادونه در تېر یم خو ستا هېر یم لا حساب را باندې کېږي سپین کوچیا لا حساب را باندې کېږي سپین کوچیا په یارانو کې د شمېر یم خو ستا هېر یم ستا له بادونه در تېر یم خو ستا هېر یم ستا له بادونه در تېر یم خو ستا هېر یم زه اوس هم د ځان په څېر یم خو ستا هېر یم ستا له بادونه در تېر یم خو ستا هېر یم ستا له بادونه در تېر یم خو ستا هېر یم ماشاءالله ماشاءالله کمالاتو ډک انسان دی ماشاءالله دا ډېر لایقه دی ماشاءالله ډېره خواري کوي که نه نه معلومیږي ډېر داسې یو رقم ته له ذکاوت ډک انسان دی په چارو کې بریالیتوب درته غواړو په دې هیله چې یو وخت هم حافظ قرآن شي او هم دا ټول درجې کتابونه ولولي کور دې ودان ډېره مننه الله دې ونازوه ښه محمد ورور ته راځه که نه ما ته یو ټوټه کوسه کدیږي نه ښه تا ویلې چې دا 4 مترونه کېږي ښه ته راته وکړه که نه یو جوړه دي نه ښه اوس دا 1 متر کېږي دا 1 متر شو اوس 2 شو ښه اوس 2 شو متر شو ښه اوس 3 متر شو ښه
او چې یو څوک ګیبي پرتو کوي هغه ته بیا څنګه کېږي ګیبي کې د وړو کې کس چې کنه بیا هغه 4 متر ګیبي راځي لکه زما په شان باندې او چې به ستا باندې غټي بیا هغه 4 نیمه متر سرور نیمه ته نه ما کټ کو کټ کوم څه نه بس 3 سرور متر یعنی دې برغت د اندی ټوټي په غز راځي ها دا به موږ دلته په 100 سانتي متر باندې خرڅو به 4 متر کې نیمه ګیبي راځي دا هغه شو رنگ د خوخت ان شاء الله بیخي زبردست دی ان شاء الله مناسب رنگ دی په خوخ نو به مشکل نشته او بیرته راوړو او غنډلی بیرته راوړو بیا به چاته ورکی ځکه زما په ناب خو وسوګ نه لري ورونو بلې زما په ناب باندې کنه هغه ما باندې راشه بل هم درکم درته ها بل هم راشي بیا خو چې د سی بیا چې د سی کار کو بل وزارت اعظم چې هغه مې خوښ شوی نه دی او راشه بل بدل کوم درته شو دکان سره او ها سمیع الله خان ته کومه جوړه کې دا صحیح ده د دې لپاره مطلبي ها او دا صحیح ده دا جوړه صحیح هغه ټوټه ورکوم تاسو ترش کومه ورکړه تور کې دا ټوټه خده دا ټوټه دا ما خپل ځان ته کړی ها سمیع الله وګوره خرچه مې در باندې وکړه چې بیا ونه چې خرچه نه کی دا خده ولا چې او د دې سو جوړه نه د دې کم کیږي 3 متر نه کیږي زلمه ده ماشاءالله ته وګوره چې زلمه خپل کار دی کې ورو دومره مې دوسه نه کیږي نه ته زلمه یوس 4 متر شورکټ کوم بس صحیح برا شو دا پاکستان هم دی کنه ها صحیح ده سم ده نو ډیره مننه محمد ورکور دی ودان خوشاله اوسئ نو درنو ملګرو کلم چې کالی اخلي لکه دې ګوري پاکستاني ټیبو جاپان د نور شان ګوري چې سینم چې سوګم دوکنه کی زه خدای زیاته راځم کالی چې کومه چې هغه زی به ډیر منل شوی زیوی نو د غادرس موږ ته مخ کې ویل د غلطه زیاده کرازي نو خا هم د فروشي ده او دکانداری خره وانه راځي تاسو مې جوړت نو کوي بیا ورسره کیسې کو که پیسې د سره نو ماپسې دی ولي کیزه ها نو درنو ملګرو سره پاتې شي مخ کې ورزو نوري خبرې کو بیا هم ستړي مو شي په خیر راغلی فامیلو ته راغلي او فامیلو کې یو شخص راته په لاس راغی چې دا به تاسې لیدلی یو خپرونه مې ورسره کړې وه ډېر ښه وایرل شوې هم وه هغه نو په رمضان کب کې وه په کومه مرکه کې چې دې راته څه دې کول په روشن مازنګړی څه یې کول د روشن مخابرتي رمضان کب په سیالۍ سم یې ووایه سم څه دې ویلې د روشن مخابرتي بیسیدو ګراوند کرکټ ولې نو کنه نو نوم دې څه دی سیف الله دی ولې ولاد څه کیږي لولا مو استاد انډیوال دی د استاد انډیوال دی او ما انډیوال زما انډیوال دا وایي د دې خنداره باندې ډېره خلک کېږي ته یو ځل ورته وخانده څنګه ورته وخانده دا وایي د دې خنداره باندې خلک کېږي څنګه پاکستان خاله او کنه ته چې بل ټایم کې راغلی بل ټایم کې سره سره هغه ټایم پرېږده دا د افغانستان او پاکستان لوبه وه یو ځای کې تا کتله دې ماته ویډیو راستولی و تا پکې ډېر ملاکونه اړولي وو پاکستان افغانستان ګټلې وه ډېر خوشحاله وې که لږ ولې ډېر څومره خوشحاله وې ټول افغانان ټولونه خوشحاله زه ډېر خوشحاله چې پاکستان ته ماته څومره چې موږ خوشحاله وو دومره ته هم خوشحاله وې ولې نه مالکه ته ډېر خوشحاله موږ خو بیا ملاکونه نه اړولي تا ولې اړول په پاکستان د میچ ګټلی او ځکه ویاړی که نه ولې نه ویاړی او اسټرالیا نه موږ لوبه ګټلې وه هغه دې یاد شي ولې نه هغه باندې ډېر خوشحاله شوی که د پاکستان هم ګټلې وه په اسټرالیا باندې هغې باندې په اسټرالیا مې بیا ډېر ځکه هغه ګوټ چې موږ نه لوبه وګټلې یاد دې شي مکسله سم واخله مکسله د ګولې نوم هم پکې راځي ځه اسې نوم وکنه هغه نوم پوره واخله د رمضان جام سیالۍ چې وي روشن مخابراتي چې روشن لګ شدن هغه روشن مخابرتي والا کنه ته هغه رمضان جام نوم پوره واخله څنګه روشن کم نوم ته شپې چې به سیالۍ ته بیسیدو ګراوند او مغې کې لوبې وې سید غرب هم وې پکې وهاب هم یو ناصري کم کوچانو ټیم هم پکې و دا پکې ښه ټیم و سید غرب هم ښه ټیم دی پکې وهاب هم د چا د لوبې نه د خوند واغستو د سید غرب لوب هم ښه لوبه وه د کوچانو ټیم هم ښه لوبه وه کوم لوبغاړی در باندې ډېر ګران دی سید جلال ځینې مې جلال مثال دی
الله چې واده کړی ته نه نام جمعې پوره چې واده و. به دې سره به خپرونه به سره وکړو به ور شو ته نه وخت څنګه پروانه کې هغه نه بوس په شبو او جرمانه به کیزا جرمانه به کی دا و یو ځل بیا راته وخانه څنګه ورته زسته زما خدا خان ټوکر راته یو دانه وکړه کم نو تو کوم هغه ونه چې دبل شربت پسله او ډاکټر خو د کور کې نه خوځولا او کنه دو ټوکی وکنو دول ټوکې ټوکه سم وکړه کما دوه درې ټوکې وکړه هغه شریکه او شاپ پر خوځونه خو خو کې ډکی والا زم روانه ما هغه می تاسو سره ده زه به موږ ولاګو هغه چیرته ویلي شریکه دی دوی وای هغه شریکه هغه خو کې ډکی او چا واده کې نه پر خوځته ها او کنه څنګه ورخته هغه چې پټه هغه نو هغه دې پټه کړو نه 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 منو پټه کړی لا خو باندې کېنو هغه دیني اے لگا په نشو لا خو نه کې نه غلا څنګه کې د غل درته ښکاری ودا ته په هغه ولې اړې زه ته یم ته غلا کې چا ته څه شي کې دا پاره کې رمضان جام کې چې تا د ملاکونه اړول په پیسو دی اړول کوم ته هم دسي دلته دلته په سره کړو نه نه بل ټیم بیاړو نه 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 بل څه لاس نو مخه دا کار به قبل لګو ته مخه اے چې درې بس ته بس دا قبل لګو سره دا قبل لګو سره مخه وای بل ټیم بیک اپ لګو دا اوس کاټه موټر ولنه دا صحیح ده نو صافه څه څنګه شکر دې ژوند چاري څنګه روان الحمدلله ولې ولا سره د خاصه وي سیف الله سره او خدای سیف الله سره سات تیر دی تاره اوسته کله یو ځای او کله بل ځای لاړو نه پښتنه کې نشي نه دا وای چې را سره پاتې شنو کار یار د مصروفیت لري ځکه تور څه درې ویل کې نه زنګ یو تعالی ورا څنګه دی والي څنګه د کار روزګار دي څنګه الحمدلله خدای سان د شکر خدای روان دي څنګه دی ولسونه څنګه دي خدای الحمدلله شکر ځینې کې دغه شاروالي والا دغه غرفه لګي شاته کړي دلته خو به تسویل نه شاته کړي نه یو څه وخت مخکې راغلو دغه دې لګ شاته کوم باندې دا ټول بازار شاته کوم خوشاله وای چې دغه شاته کړل او خو دا سا خلک پراخه شو ځکه دا چې شاته کېم دا زمونږ استاد لپاره کې ګنج تر څو د لاره واره شي نو خبره ده چې ته د سې کېږي نو تاسو مخه پکې نه مونږ خوشاله یو ډیر من اوس ما خامې ده او د خیر سره ما خامې وم کو ما خامې کې شیره باندې خوري هوټل خو ما هر څه د خدمت کې دي هر څه د لکه چی شي میان کباب چرګان بس هر څه د خدمت کې دي دا رښتیا وایي کنه کوم او ولې نو یار کدیره باندې ونه خپل ته څنګه زه خو یم کنه یار ها ولا چا پرې ډیر مننه کوم ودان خوشاله اوسې اجازه ده مونږ سره ما الله سلامت لره ډیر مننه الله مو نه ښه سمي الله خان زو د خیره ډیره زیاته مننه درنو ملګرو چې را سره وئ دغه برنامه تاسې تر دې ځایه وکتله موږ هم درنه اجازه اخلو ځکه چې ماښامې راغی او کور ته به ځو تر هغه چې یوې نوې خپرونې لپاره زه بیا چمتووالی نیسم تاسې په لایزال څښتن تعالی سپارم هر چیرې چې یاست د ژوند په ټولو چارو برلاسي اوسئ د الله په امان